د پیسو نړیوال صندوق غواړي چې له افغانستان سره مرسته وکړي. دا چې څنګه او راځئ دا ټول معلومات په همدې ویډیو کې راسره تر پای وګورئ تر څو تاسو هم له حقیقتونو خبر شئ. د سلام په وړاندې کولو سره که چیرته غواړئ زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او وړوکی ورسره د بیل نشان ووهئ تر څو زموږ ویډیوګانو ستاسو لاسته زره تر زره در ورسیږي. د پیسو نړیوال صندوق اعلان کړی ده چې له کرونا سره د مبارزې په درشل کې به د افغانستان په ګډون 25 هیوادونو ته قرضه ورکول کیږي. د دغه بنسټ په خبرپاڼه کې راغلي د افغانستان په ګډون په دغه 25 هیوادونو کې د اسیا او افریقا یو شمېر هیوادونه هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په ټوله نړۍ کې د کرونا مثبتې پیښې د زیاتېدو په حال کې دي او افغانستان په دې وروستیو څو ورځو کې د کرونا د ډیرو مثبتو پیښو شاهد ده چې تر اوسه په ټول هیواد کې د 214 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. په دې کې یوازې 9 په تیرو 24 ساعتونو کې ثبت شوي دي. تر دې مهاله د نړۍ شاوخوا 190 هیوادونو ته د کرونا وبا رسېدلې ده او په ټولو هیوادونو کې ځاني تلفات درلودلي دي. امریکا د دغه لیست په سر چې تر دې دمه پورې تر 6,000 زیات کسان د کرونا له امله وژل شوي دي او تر شاوخوا 6 لکه پورې کسان یې پرې اخته دي. د روغتیا نړیوال سازمان هم په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې یوازې واکسین کولی شي چې د دغه وبا په مخنیوي او د خپرېدو په مخنیوي کې ګټور تمام شي. ښاغلی اهدانوم زیاتوي چې په نړیواله کچه د هیوادونو ترمنځ په تګ راتګ بندیز ناشونی ده او په خبره اوس وخت یوازې واکسین دی چې کرونا له منځه وړلی شي. د تازه معلوماتو له مخې په ټوله نړۍ کې د کرونا له امله وژل شوو کسانو شمېر کابو 1,20,000 ته رسېدلی ده او په دغه وایرس د ککړو کسانو شمېر بیا څه کم 2 میلیونو ته لوړ شوی ده. ایټالیا له امریکا وروسته د وژل شوو کسانو په نوملړ کې دوهم ځای لري چې تر 100,000 زیات وګړي د کرونا وبا ښکار شوي دي. اسپانیا هم د وژل شوو کسانو شمېر څه کم 18,000 ته رسیږي خو د مثبتو پیښو کتار بیا تر امریکا وروسته دویم هیواد ده چې شاوخوا 1,20,000 کسان په کرونا وبا اخته شوي دي. تر دې وړاندې ایران هم د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور غوښتنه کړې وه خو د امریکا د فشارونو له امله د پیسو نړیوال صندوق ایران ته د پور له ورکړې انکار وکړ. په دغه هیواد کې له چین وروسته دویم هیواد و چې له کرونا وبا تر سخت برید لاندې راغلی و او تر اوسه یې تر 4,500 زیات کسان په دغه هیواد کې وژلي هم دي. د پیسو نړیوال صندوق چې 500 میلیونه ډالر ځانګړي شوي دي چې یادو شوي هیوادونو ته یې پور ورکړي. جاپان او برطانیه د دغه هیوادونو تر ټولو لوی مرستندوی کوونکی هیوادونو څخه بلل کیږي. دوستانو راځئ خپل نظرونه په کمنټ کې راسره ولیکئ. که چیرته غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو نیوز چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.